سلامونه ګرانو دوستانو، هیله د روغ او جوړ به وئ راته. زه بیا هم تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلم. ملګرو، دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته د انلاین پیسو ګټلو یو گیم در معرفي کړم چې ډېر راحته، اسانه او ډېر کم مصرفه گیم ده. نو په دغه ویډیو کې راځو تاسو ته یو گیم معرفي کوو چې تاسو کولی شئ پیسې وګټئ او هغه ویډرا کوئ باینانس، ټرست والټ او نورو والټونو ته مو. نو که دغه ډول ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ او غواړئ له انټرنیټ څخه پیسې وګټئ، نو زموږ چینل سبسکرایب، ویډیو در سره لایک کړئ. راځو د ویډیو په طرف ملګرو. زه به دا خپله ډیټا هم راوازه کړم، سره به دا قلم هم راواسکم. دا ډول یو لینک مې ملګرو تاسو ته لومړی کومنټ کې ایښی ده. دا خپله د گیم لینک ده، په دې به تاسو کلیک کړئ او تاسو مستقیم پلی سټور ته بیایئ. سمه ده، نو تاسو مستقیم پلی سټور ته بیایئ. لږ ورته انتظار وکړو. نو دوستانو، تاسو مستقیم پلی سټور ته راوړئ. دا ډول یو گیم ده، ډراګون ماسټر په نوم. تاسو به دا له همدې ځای نه ډاونلوډ کړئ. کله چې مو ډاونلوډ کړم، د اوپن آپشن به ووهئ او دا به مستقیم راواست کړئ. کله چې مو واست کړه، دلته به یو څو پرمیشن ورته الاو کړئ یا اجازه به ورکړئ. نو لږ به صبر وکوئ ملګرو. دا گیم به اوس موږ ته لوډ شي او صفحه به یې راوازه شي. نو دغه ډول یو فیصدي لاندې ځي. تاسو به صبر وکوئ چې دا 100% شي. سمه ده، دا زر 100% ته رسېږي. انتظار وکوئ. نو دوستانو، کله چې خط 100% شو، تاسو ته دا ډول یو صفحه راځي. دلته تاسو ته دوه آپشنه درکوي. تاسو به راشئ، په دې راجستر به کلیک کړئ. دې کې به ځان ته اکاونټ جوړ کړو. زه په راجستر کلیک کوم. په راجستر به کلیک کوو. لږ به صبر ورته وکړو. دلته دوستانو د راجستر لپاره تاسو څخه لومړی یو ایمیل غواړي. دلته به خپل ایمیل ورته لیکئ. زه مثلا یو ایمیل لیکم. ښه نو ملګرو، کله چې تاسو دا ایمیل ولیکئ، نو دلته تاسو به یو آپشن درته درکوي، سینډ. په دې سینډ به کلیک کوئ. ستاسو جیمیل ته یو کوډ لیږل کېږي، د ویریفای کوډ. سمه ده، په همدې به کلیک کړو. دلته یو کاپچا موږ ته راځي. دا ډول دا به ورته دغه کوم خالي ځای ده، دې کې کېږدو. دغه ته نو دا دلته راغله. اوس به زموږ جیمیل ته یو کوډ ولیږل شي. خپل جیمیل ته به لاړ شو. نو جیمیل ته ملګرو راغلو. دلته ګورئ ډراګون ماسټر خوا موږ ته جیمیل راغلی. په همدې به کلیک کړو ملګرو. دلته ګورئ یو کوډ ده. دا کوډ به یا کاپي ونیسئ خوښه مو، یا که غوښتي مې ولیکئ نو ستاسو خپله خوښه. زه کاپي نیسم. بېرته راځو گیم ته. دلته ګورئ دوستانو، همدغه ځای کې ویریفیکیشن کوډ سره دا به خوا کې ورته پیسټ کړو. همدې خانه کې ګورئ، دغه ځای کې به پیسټ کړو ورته. نو زه ورته دا پیسټ کوم. فکر کوم پیسټ کېږي. سمه ده، پیسټ کېږي. دا چې مې پیسټ کړه دوستانو، نو دلته ګورئ پاسورډ. دې پاسورډ آپشن کې به ځان ته مونږ کوډ ولیکو. چې هر کوډ مو زړه وي. مثلا زه ورته یو کوډ لیکم. دغه ډول یو کوډ به ورته ولیکئ. او دغلته دوستانو زه بېرته ځم او ملګرو دغه آپشن کې نو دلته تاسو څخه ریفرل کوډ غواړي. ریفرل کوډ تاسو په صفحه یې نه همدغه ریفرل کوډ ورکئ ملګرو. نو همدې ریفرل کوډ نه ګټه واخلئ. ریفرل کوډ چې مو دلته ورکړ، بیا به راشئ په دې راجستر زیړ رنګ باندې به کلیک کړئ ملګرو. کله چې مو په راجستر کلیک کړو، ستاسو اکاونټ جوړیږي. چې اکاونټ مو جوړ شو ملګرو، بیا به راشئ بېرته به په دې لوګین تاسو کلیک وکوئ. سمه ده، نو دلته به اوس لوګین شو موږ د خپل اکاونټ ته. د لوګین لپاره به ملګرو تاسو څه کوئ، دلته به خپل جیمیل او کوډ بېرته ولیکئ. زه راځم دا دواړه ورته لیکم. دلته ورته خپل جیمیل او کوډ لیکم چې دواړه مو ولیکل. نو کوډ هم ورته ولیکم دوستانو. کوډ چې مو هم ورته ولیکو، نو رابشئ په همدې لوګین باندې به کلیک کوئ. خپل اکاونټ ته به ننوځو. زه په لوګین کلیک کوم، د خپل اکاونټ ته ننوځم. نو دغه د زما اکاونټ ته ننوتو دوستانو. اوس به زما اکاونټ راته راواست کړي. نو لږ صبر کوو دوستانو. اوس به زما اکاونټ راواست شي. اوس به تاسو ته په دې کې د گیم کولو او له دې څخه د پیسو ګټلو ټوله طریقه در وښیم. نو دوستانو، خپل اکاونټ ته را داخل شوم. دا ډول اکاونټ ده. نو دلته ملګرو موږ ته یو څه پوینټه هم راکړي. دا به زه کلیم کوم ورته ملګرو. نو دوستانو، اکاونټ ته مې ننوتم. دلته تاسو ته ډېر آپشنونه ښکاري. دا ټول یو پر یو زه تاسو ته توضیح کوم ملګرو. لومړی د لاندې برخې آپشنونه تاسو ته شروع کوم دوستانو. دا ډول چې ده د گیم دغه اصلي صفحه ده. د دې کار څه ده ملګرو، دلته ګورئ تاسو ته دغه حیواناتو په څېر کرکټرونه درکړي. تاسو به دا دوه یو ډول کرکټرونه سره یو ځای کوئ. مثلا ګورئ د ده یو 32 ده، د ده 34 د ده 32. نو تاسو به 32 سره یو له یو سره 2 له 2 سره دغه ډول یو ځای کوئ. نو د دې کار لپاره به ملګرو تاسو راځئ په دغه آپشن به کلیک کوئ. تاسو ته نوي کرکټرونه دلته د میدان ته اضافه کېږي او تاسو به یو ډول سره یو ځای کوئ. زه راځم په همدې کلیک کوم دوستانو. نو ما خو مخکې ډېر کرکټرونه یو ځای کړي. تاسو به په همدې آپشن کلیک کوئ. تاسو ته دلته نور کرکټرونه یو ځای کېږي. زه راځم په همدې کلیک کوم. نو دوستانو، زه راځم په همدې ځای کلیک کوم. دا ګورئ ما ته یو 33 لیول کرکټر میدان ته راواچو.
بیرته راځم بیا په همدې آپشن کلیک کوم نور کرکټرونه ما چې راته نو دوستانو کلیک کوم ګورئ بل کرکټر هم راته اضافه کړ نو زه په همدې نقطې کلیک کوم یو څه ډېر کرکټرونه اضافه کوم میدان ته نو دوستانو څنګه چې وینئ ما ډېر زیات کرکټرونه سره راواز کړل نو زه به دا یو بل سره یو ځای کوم دا ګورئ ټول 33 لیوله دي نو 33 بل 33 سره یو ځای کوم نو هر یو به خپل لیولي سره یو ځای کوو دا ګورئ په دغه شکل به ټول یو ځای کوو نو اوس مثلا 34 سره 35 له 35 سره نو په دغه طریقه به ملګرو دغه هر یو د خپل هم لیولي سره او وصل کوو او دوستانو کله چې تاسو دې صفحې ته د میدان ته نوي کرکټرونه غورځوئ له دې آپشن څخه نو دلته تاسو یو انرژي لرئ چې د انرژي کله خلاصه شي نو بیا به منتظر کیږئ په تمه کیږئ به بیا تاسو ته انرژي درکوي بیا تاسو کولی شئ دې میدان ته نوي کرکټرونه واچوئ نو اوس ګورئ زما انرژي خلاصه شوې دلته اوس ماته وایي چې ته که غواړې مثلا بل کرکټر میدان ته وغورځئ ته کولی شئ ایډز وګورئ د ایډز په کتلو هم تاسو ته نور کرکټرونه درکوي چې میدان ته یې درته راواچوي نو تاسو کولی شئ ایډز هم وګورئ چې تاسو خپله خوښه مثلا د ایډز د کتلو لپاره په دې ځای وکلیک کړئ تاسو ته ایډز راځي ملګرو د ایډز په ټایم کولی شئ تا خپل انټرنیټ هم بند کړئ نو انټرنیټ مصرف هم در باندې نه راځي مثلا ګورئ دوستانو ما پورته ډیټا هم بنده ده خو ایډز خپله کار کوي نو ایډز بغیر له انټرنیټ هم کتلی شي هغه کسان چې غواړي انټرنیټ مصرف یې هم کم راشي نو چې ایډز خلاصېده بیرته خپله ډیټا واچوئ نو راځئ ضرب وهئ ایډز هم له منځه ځي خلاصېږي مثلا زه راځم ایډز لرې کوم دغه ده نو کله چې ایډز لرې کړئ ګورئ موږ ته اوس پیسې راکړي چې موږ بیرته ګورئ کلیک کولی شو میدان ته نوي کرکټرونه اضافه کړو نو دا دغه ډول به یو له بل سره ملګرو یو ځای کوو او یو له بل سره بیا یو ځای کوو نو بیا پې موږ ته نور کرکټرونه راکوي د هر کرکټر په یو ځای کولو یو له بل سره موږ ته پیسې راکوي ملګرو USDT راکوي چې هغه پورته اضافه کیږي چې د وډرا طریقه هم درته ښیم نو دوستانو د گیم په طریقه خو پوه شوئ اصلي کار یې دا ده چې یو ډول کرکټرونه به یو له بل سره یو ځای کوو دا ملګرو راځم نور آپشنونه زه تاسو ته درښیم ځکه دې کې ډېر آپشنونه دي دوستانو چې ویډیو موږ د نشي لومړی خو یې همدغه خپله صفحه ده دا درته ښیم دوستانو دلته څو آپشنه دي دا آپشن کومه خاصه ګټه نه لري دغه آپشن سره ومې ویل میدان کې نوي کرکټرونه تاسو ته اضافه کیږي او دغه دوستانو د شاپ آپشن ده نو دلته تاسو هم کولی شئ نوي کرکټرونه راواز کړئ او کله ملګرو داسې ټایم راځي چې دا میدان کې ټول کرکټرونه مختلف یعنی یو بل سره نه یو ځای کیږي نو تاسو بیا کولی شئ یو کرکټر داسې زور ونیسئ دې ځای ته یې راوړئ خوشې کوئ نو له میدانه پاکیږي بیا په ځای نوی کرکټر واچولی شئ دا آپشن ملګرو دغه آپشن ګورئ دا ریسیو سی لیکلی دا چې کله تاسو ته ووهئ په دې هم تاسو ته پوینټ درکوي چې په همدې پوینټونو نوي کرکټرونه موږ واچولی شو نو دا ګورئ ما ووهلو او پوینټ یې راکړو نو دلته نور آپشن هم لري دوستانو دلته ستاسو بیلانس ښیي چې څومره USDT لرئ دلته هم همدا پوینټ دی ومویل د دې پوینټ ګټه دا ده چې موږ سره ډېر وي کولی شو نوي کرکټرونه پرې وواس کړو او دوستانو دغلته یو بل آپشن ده دا هم تاسو ته درښیم دا شا کیسې لیکلي د دې په وهلو ملګرو کله چې دا وهئ ستاسو موبایل لړزه کوي دلته هم تاسو ته مختلف جوایز راوځي مثلا ګورئ ما ته پیسې راووتې بیا یې وهمه مختلف څیزونه راوځي بیا پیسې راووتې بیا یې وهمه مثلا کله ایډز راځي نو ګورئ داسې مختلف څیزونه راوځي نو دا آپشن او دغلته یو بل آپشن لري داسې ګرد د سپین په شکل دا سپین ده ملګرو دلته تاسو کولی شئ سپینر ته وکړئ نو سپینر کې هم تاسو ته پیسې سپیډ USDT دا څیزونه راوځي نو دلته هر ورځ تاسو ته د ورځې 15 دانې سپینه درکوي مثلا ګورئ ما ته پې سپیډ راووته بیا مثلا دریم سپین کې بیا هم ما ته سپیډ راووته نو په دې تاولو هم تاسو ته مختلف څیزونه راوځي اوس راته پکې پیسې راووتې هم هغه پوینټ راووتل نو بیا پوینټ نو دلته هم تاسو ته 15 هغه درکوي او دغلته دوستانو دا وینئ دا شپږ دېرش لیکلی دلته ټاسکونه ملګرو کله چې تاسو کوم ټاسک کمپلیټ کوئ دلته تاسو ته 1.5 جایزه درکوي نو ګورئ دلته ما ته اوس جایزه راکړې ګیټ په وهئ جایزه مو کلیک کېږي نو دا و ملګرو او دې کې نور دې برخه کې خاص څه نشته راځم دغه بله برخه تاسو ته باټل برخه معرفي کوم دوستانو د باټل برخه کې دلته چیلنجونه دي تاسو کولی شئ له نورو کسانو سره لاړ شئ چیلنجونه وکوئ نو په چیلنجو هم تاسو ته پیسې درکوي مثلا ګورئ دا ډول یو صفحه ده دغلته د چیلنجونه دي دا ګورئ په دې آپشن به کلیک کړو دلته د دې چیلنجونه وازیږي دا ګورئ څو دانې چیلنج دي ملګرو دا یو چې د کارت موډ دا دی چې تاسو چیلنج کې ګټونکي تاسو ته کارت درکوي او دا بل لوډ ارینا د ملګرو کله چې تاسو دې کې ګټونکي کېږئ تاسو ته یو نوه سکې درکوي د ډي په نوم دغه ډي سکې تاسو کولی شئ USDT ته چینج کړئ او وډرا یې کوئ نو په دې کې دا ډي کوینونه تاسو ته درکول کېږي او لاندې نور هغه هم لري رینکونه هم لري چې کولی شئ هغو کې هم ګیم وکوئ نو چې هر رینک د تاسو خوښ وي پرې به کلیک کوئ مثلا زه په کارد موډ کلیک کوم دلته تاسو ته ګیم راوازیږي
دلته زه اوس کینسلوم ځکه ویډیو اوږده نه شي تاسو ته گیم پلی کیږي نو داسې یو گیم وي چې تاسو ته هم ټیم درکوي مقابل کس ته هم، نو کولی شئ په منځ کې میچ وکوئ او چې څوک قوي وي هغه وګټي نو جایزه هغه ته ورکوي. او دلته ملګرو نور څیزونه درته ښیم. دلته تاسو ته ټیپو نوم کوین درکوي چې دا هم دوستانو ډیلی چیکن او میچونو ګټلو سره درکوي. یو ډي کوین مې درته ویل چې ډي کوین درته درکوي، نو دا دواړه تاسو کولی شئ هم وډرا کوئ هم یې ولېږئ بل چاته، نو په دې ټولو کېږي. او راځم دا بکس آپشن کې ملګرو دلته تاسو ته یو نیم تحفې او دغه څیزونه درکوي دې بکس کې، یا هم تاسو په خپله تاسو کولی شئ دا بکسونه واخلئ چې هر څه تاسو ته راوځي. نو دا او راځم دوستانو بکس نه لاندې او دا د چاکوش غوندې نښه د دې کې کوم خاص داسې سم نشته د ملګرو. نو دلته بعضې څیزونه دي چې تاسو کولی شئ هغه هم واسکئ. او دا بل آپشن د ملګرو ټاسک آپشن کې ټاسکونه دي یو څه ملګرو چې تاسو هغه کمپلیټ کړئ تاسو ته په پوینټ درکوي. دلته ګورئ تاسو ته چې 6 میچه کمپلیټ کړئ 13 دانې ټي کوین درکو، 15 دانې وګټئ 10 ټي کوین درکو. نو دغه رقم ټاسکونه دي. او د چیکن آپشن ملګرو تاسو کولی شئ ورځ کې یو ځل راشئ چیکن آپشن وایي، دلته تاسو ته یو نیم څیزونه درکوي. مثلا ګورئ ماته اوس دا څیز راکړه په چیکن، نو دا چیکن آپشن. او دوستانو د فارمینګ آپشن دلته ملګرو تاسو ته مایننګ کیږي. دلته دا ګورئ ډي کوینونه تاسو ته وړیا ماین کوي. څه ومې ویل ډي کوینونه هم تاسو کولی شئ یو ایچ ډي ټي ته چینج کړئ او وډرا کوئ. نو داسې به کلیک کوئ دا ګورئ ډي کوینونه موږ ته راکوي. دا آپشن ملګرو. او میل بوکس کې کله ناکله تاسو ته میسیجونه راځي. مارکیټ پلیس کې د خپل مارکیټ پلیس د ډراګون برخه کې تاسو کولی شئ د برخه کې خپل ټیم قوي کوي، مثلا ټیم ته مو قوي کرکټرونه واخلئ. نو دا برخه ملګرو د ډراګون برخه دی، برخه کې خاص نشته دی او نور فکر نه کوم کوم څه پکې ملګرو. نو راځم دغه بله برخه تاسو ته ایرن برخه تاسو ته معرفي کومه. راځم دې ته دوستانو. دلته تاسو په لیول کولو هم تاسو ته په انویټ کولو هم تاسو ته یو ایچ ډي ټي درکوي. مثلا دا وایي چې تاسو کسان لیول کوئ دونه یو ایچ ډي ټي درکو، مثلا دا وایي ډي کوینونه درکو. نو چې تاسو خلک انویټ کوئ په انویټ هم تاسو ته پوینټ درکوي. کولی شئ په دې باندې کلیک وکړئ او له دې ځایه کسان انویټ کوئ. نو پورته ګورئ کاپي لیکلی، کاپي په وهلو ستاسو لینک کاپي کېږي او که څوک تاسو انویټ کوي نو د هغې هم تاسو ته ګټه درکوي. مای برخې ته راځم. مای برخه کې هم نور کوم خاص څه نشته ملګرو. نو دغه د گیم معرفي وه او گیم یې وکوئ. ډېر ښه گیم ده، ډېر خوندور ده ملګرو. نو زه راځم اوس تاسو ته د وډرا طریقه ښیم. وډرا لپاره به دوستانو دا ګورئ وډرا یې خپله لیکلې، په همدې به کلیک کوو. نو دلته ګورئ دوستانو ما سره فی الحال 2298 ام یو ایچ ډي ټي ده چې دا کېږي $2.09. نو دوستانو مینیمم وډرا چې ده $15 ده. له دې نه دغلته ګورئ تاسو کله چې مو $15 پوره کړه په همدې 15 یو ایچ ډي ټي به کلیک وکوئ او دغه ځای کې ایډیټ چې لیکلی دلته به خپل ادرس یو ایچ ډي ټي ورکوئ. په همدې به کلیک کړئ. دلته ګورئ پولیګان یو ایچ ډي ټي پولیګان ادرس به مو رااخلئ، دلته به ورته ورکوئ او کنفرم به ووهئ او نور به خپله وډرا ترې وکوئ. د وډرا ثبوت دوستانو په صفحه هم وینئ. دا یو 100% ریل اپلیکیشن ده، څنګه چې مې ویل حقیقي ده. موږ تر اوسه تاسو ته فیک څیز نه ده معرفي کړی. نو دغه نه هم ګټه واخلئ ملګرو. ډېره ښه ګټه لري. په لومړي سرو کې ډېره زیاته پیسه هم ورکوي. او یو مهمه خبره مې دوستانو له یاده وته، ځینې دوستان دا وایي چې کله دا تاسو 140 لیول ته ورسوئ نو تاسو ته د ورځې څه کم $9 درکوي. نو دغسې یو څه مې هم اورېدلي دي. او که تاسو 140 لیول ته ورسېږئ نو دغسې یو پیسه هم تاسو ته درکوي. نو وګورئ چې تاسو ته واقعا هم دغسې یو څیزونه درکوي پکې که نه درکوي. نو دغه زموږ ویډیو ایله د خوښې وړ مو ګرځېدل وي. د چا کوم مشکل و ما ته په کومنټ کې لیکلی شئ. نور مو پوښتنه